امریکا بیا څه کړي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مشئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د امریکایي جمهور رئیس وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمال د ګواښ ځپلو لپاره خپلې وړتیاوې له دې هېواده بهر ځای پر ځای کړي دي. جو بایډن دا خبره د امریکا د سنا او د استازو جرګې مشرانو ته یو لیک کې لیکلي او زیاتوي دوی په هر ګواښ په نښه کړی دی چې د متحده ایالاتو ګټې ننګوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو له پرېکړې ملاتړ کړی او وایي اوس دوی کولی شي پر نورو ډیرو مسایلو تمرکز وکړي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.